السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. اختر مو بختور سه. خوږو دوستانو، لوی اختر مو ډیر مبارک سه. الله دې ستاسو عبادت، دعاګانې، همداسې قربانۍ په خپل دربار الهي کې قبول او مقبول وګرځوي. خوږو دوستانو، واقعا هم ډیره د خوشحالۍ شیبه ده او خدای ته حمد و ثنا دي وي. خوږو دوستانو، چې داسې د کوچني اختر په څیر لوی اختر هم موږ ته په برخه کړی، یوه لویه خوشحالۍ ده چې الله پاک موږ سره په برخه کړی او موږ یې هم د الله پاک په حمد او ثنا او خوشحالۍ سره پیلوو. نو خوږو دوستانو، لکه څنګه چې ما وویل، لوی اختر خپل ځان ته خوند او رنګ لري. نو هغه دا چې کله موږ سهار پاڅېږو نو خپل غسل کوو، د اختر کومې جامې چې اغوندو دا خپل ځان ته خوند لري. همداسې خوږو کتونکو، بیا چې کله موږ د عیدګاه پر طرف ځو، کله چې د اختر د لمانځه وخت وي، نو هغه بیا جلا خوند او رنګ لري. نو د الله و دربار ته موږ ورځو، د الله شکر باسو چې الله پاک داسې یو خوشحالۍ موږ سره په برخه کړې او د الله پاک حکمونه چې بیا کله موږ په ځای کوو، هلته بیا هغه نو بیا جلا ځان ته احساس وي چې موږ یې کوو، چې موږ کومه خطا یا مثلا خطاګانې خو انسان دی خامخا ترې کېږي، خو بیا هم تر یوه حده پورې انسان ته خپل ځان معلومیږي چې یو نیک عمل وکړي، څوک په هغه باندې خوشحاله سي، او دا د مؤمن نښه هم ده چې کله نیک عمل وکړي په هغه خوشحاله سي او بد عمل وکړي په هغه خفه سي. نو دا د خوشحالۍ شیبې و. خوږو دوستانو، دا همداسې راځم خپلې موضوع ته چې هغه د اختر په حواله ده. خوږو دوستانو، نو کله چې د عیدګاه ته موږ ولاړ شو، د اختر لوی اختر لمونځ وکړو، بیا دعا کوو، نو دغه د خوشحالۍ شیبې دي. خوږو دوستانو، په دې کې چې کوم ضروري شی دی، خوږو دوستانو، باید موږ چې کله الله پاک ته لاس پورته کوو، نو باید موږ خپل زړه چې دی، خپل ځان له کین او بغض څخه پاک کړو. هغه څنګه خوږو دوستانو، موږ باید نورو ته بخشش وکړو چې الله پاک موږ ته بخشش وکړي. نو دغه ضروري شی و په دعا کې. خوږو دوستانو، همداسې خوږو دوستانو، کله چې موږ لمونځ وکړو، دعا وکړو، نو بیا د کوم جماعت کې چې خلک وي را سره، د دوی سره اختر مبارکي کوو، ملا امام وي د دوی سره اختر مبارکي کوو. نو دغه واقعا هم د اختر ډېره غټه خوشحالۍ وي. الله پاک دغه ډېر لوی سعادت موږ مسلمانانو ته را په برخه کړی. نو خوږو دوستانو، بیا د دغه اختر مبارکۍ مابعد چې کله موږ کور ته راځو، کور کې چې موږ کوم غړي دي، مور دی، همداسې خور وي، همداسې نور کوم غړي چې په کورنۍ کې را سره وي، د هغو سره مبارکۍ کوو، د مور او پلار لاس مچ کوو، همداسې دعا ترې اخلو. نو واقعا هم دا یو لوی انعام وي خوږو دوستانو د الله پاک له طرفه چې موږ ته را په برخه کړی دی. نو بیا چې کله موږ د کورنۍ غړو سره هم اختر مبارکي وکړو، بیا چې یا کله مې چې سهار وختي سهارنۍ نه وي کړي، بیا سهارنۍ چې کوو سره را مجلس و راغونډ سو یا بیټک وي، نو هر چیرې د خلکو خپل رواجونه وي، د هغه مطابق هغه بیا خپل ځان ته خوشحالۍ لري. خوږو دوستانو، بیا چې کوم اهم جز وي د قربانۍ یعنی سنت ابراهیمي چې موږ په ځای کوو، دغه بیا ځان ته خپلې خوشحالۍ لري. الله پاک یو مسلمان هم نه ترې محروموي. الله دې هر چا ته دا قربانیانې ور په برخه کوي چې د الله د رضا دپاره خاص کار کوي. نو او الله پاک دې زموږ د قربانیانې راته قبول او مقبول هم وګرځوي. نو واقعا هم ډېر په زړه پورې وي چې کله موږ هغه د حلالي و طرف ته ورځو، بیا د مشرانو سره هلته لګیا یو، په دغه حلالۍ چې کله وکړي د قربانۍ کې لګیا یو، نو واقعا هم ډېر په زړه پورې وي. خوږو دوستانو، همداسې خوږو دوستانو، کله چې موږ له قربانۍ فارغ شو، بل چې په دې ځای کې کوم ضروري شی دی خوږو دوستانو د خپل صحت دپاره چې موږ کوم احتیاطي تدابیر دي هغه باید ونیسو. کله چې موږ لومړنۍ کې حلالي کوو، باید ماسک وکاروو، همداسې د دغه زیاتو وینو څخه ځان وژغورو، چې ځکه چې د حیواناتو څخه لکه کانګو وایرس و نور ناروغۍ دي هغه پیلېږي. نو د صحت خیال ضروري دی. خوږو دوستانو، همداسې کله چې له قربانۍ فارغ شو خوږو دوستانو، بیا چې کوم ضروري شی دی هغه دا چې موږ غسل وکړو، په ډیټولو سره خپل لاسونه پاک کړو، په صابون سره یې ومینځو. نو دا به بیا زموږ د صحت لپاره ډېر ګټور وي او بیا به خوشحاله اختر لمانځو. همدا قربانۍ چې دا غوښې دي دا به هم ښه په خوند او په روغ صحت سره خورو. بل چې کوم اهم ضروري شی دی خوږو دوستانو، په لوی اختر کې باید موږ د خپل خوراک ډېر خیال وساتو.
ځکه چې یو وارې غوښې سي بیا بار خوړل کېږي او د حده زیاته وخوړل سي، دا نو بیا ډېر غټ لوی نقصان دی په دوستانو چې زموږ صحت ته رسېږي. باید لکه څنګه چې زموږ خوږ نبي صلی الله علیه وسلم فرمایلي دي چې تاسو باید خپل خوراک چې دی هغه تقسیم کړئ، یعنی په معده کې چې زموږ خوراک د حده څخه زیات سي هغه بیا نسی ازمولی او موږ ته هم ګټه نه رسېږي، نقصان یې رسېږي. نو موږ باید د خپل خوراک ته یوه حصه خوراک کړو، یوه حصه چې ده هغه اوبو ته پرېږدو او همداسې نیمایي خالي پرېږدو. نو دغه درې برخو باندې چې کله موږ خپل خوراک وویشو دا به بیا انشاءالله زموږ صحت ته ګټه هم رسوي او کوم نقصان سره به هم نه مخ. نو خوږو دوستانو دغه په لوی اختر کې یعنی د اخترۍ په دوران کې چې کله موږ اخترۍ کوو یا د حلالي کوو نو دغه احتیاطي تدابیر هم ونیسو، همداسې د صحت په حواله د خوراک چې کله موږ کوو د خوراک هم په خپله اندازه وکړو چې موږ ته زیان ونه رسېږي، خوراک مو تر حده زیات رسي. داسې ونه وایي چې میم زرما ټول زما نو بس بیا لګیا یم چې هر څه کوم. نو د صحت خیال پکښې ضروري دی. نو خوږو دوستانو خوشحاله اختر ولرئ، همداسې د خپلو خپلوانو سره لاړ شئ، هغوی سره اختر مبارکیانې وکړئ. نو د دې اختر څخه پوره خوند واخلئ، خوشحاله اختر ولرئ. موږ به هم دعاګانې درته کوو، تاسو هم دعاګانې کوئ راته. خپل نظریات د اختر په حواله په کمنټ کې هم را سره شریکولی شئ. نو خوشحاله اختر ولرئ خوږو دوستانو. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. Thank you for watching. Subscribe to my channel.